السلام علیکم. د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت حکومت وایي له نړیوال بانک سره د کاسازر پروژې په اړه هوکړې ته نږدې شوي دي. د اسلامي امارت حکومت کې د انرژۍ وزارت چارواکي وایي له نړیوال بانک سره د کاسازر پروژې په اړه هوکړې ته نږدې شوي او په نږدې راتلونکي کې بعد د دې پروژې عملي چارې افغانستان کې پیل او په 2026 کال کې به بشپړې شي. د افغانستان پلازمینه کابل کې د اسلامي امارت حکومت د کلني راپورټ وړاندې کولو په لړ کې د اوبو او برېښنا وزارت د پروګرام د څانګې مشر انجینر فرهاد محمودي وویل د اوبو او برېښنا برخه کې د نورو کارونو ترڅنګ د کاسازر پروژې په اړه له نړیوال بانک سره هوکړې ته نږدې ده او په پام کې ده دا پروژه ژر پیل شي. کاسازر پروژه د برېښنا د لیږد یوه لویه پروژه بلل کیږي چې د قزقستان او تاجکستان برېښنا افغانستان او له دې لارې پاکستان ته لیږدوي. وړاندې هم د اسلامي امارت حکومت چارواکو ویلي وو چې د ترکیې په استانبول ښار کې له قرغیزستاني، پاکستاني، تاجکستاني چارواکو او نړیوال بانک استازو سره هوکړې ته رسیدلي چې د کاسازر پروژې عملي کار پیل کړي. دا پروژه د افغانستان د کابل، ننګرهار، بغلان او پنجشیر په ګډون له 7 ولایتونو او 19 ولسوالیو تیریږي. له دې وړاندې د پاکستان، قرغیزستان او تاجکستان چارواکو ویلي چې د دې پروژې چارې یې په خپلو هیوادونو کې نږدې بشپړې کړي دي. د اسلامي امارت حکومت کې د اوبو او انرژۍ وزارت د پروګرامونو د څانګې مشر انجینر فرهاد محمود وایي د ابادۍ او لمریزې برېښنا برخو کې هم کار روان دی. د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو تازه او مهم خبر مو همدومره و. د نورو تازه وروستیو او مهمو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او وسارئ. تر بیا مو په پاک او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد ژوند، ښه وختونه او ښې شیبې.